بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما دغه لیکچر چې دا پر 1 میډیول راڅرخي چې موضوع دا using DML language to modify data content. او دغه میډیول کې تقریبا 3 لیسنز دي. لومړی لیسن چې adding data to tables، دوهم دا modifying and removing data، او دریم دا generating automatic column value. دوستانو دغه میډیول هغه تر ټولو مهمه برخه یا موضوع چې کوم د هغه DML ده، کوم چې د TSQL یوه برخه ده. دغه DML په مرسته موږ کولی شو چې په ټیبل کې ډیټا انزرټ کو، هغه ته تغیرات ورکو، یعنی موډیفای کو یا اپډیټ کو، همدا ډول ډیلیټ کو، یا ټوله ډیټا کوم په ټیبل کې چې موجوده هغه ټرنکیټ کو، یعنی په یو ځل یې له منځه یوسو. دوستانو دا به هم زده کړو چې آیډنټیټي پراپرټي څه شی ده، سیکوینس آبجیکټ څه شی ده، او مرج سټیټمنټ موږ څه ډول لیکلی شو او کارولی شو. دوستانو دغه آبجیکټ چې تقریبا شپږ آبجیکټیوز چې کوم دي ما راخیستي دي دغه میډیول چې دي، هغه لومړی آبجیکټ چې کوم ده، یعنی موږ به دا زده کړو چې په یو کالمز کې ویلیوز انزرټ کړو. دوهم کې موږ دا زده کړو چې کومه شته ویلیوز چې دا په ټیبل کې هغې ته موږ څه ډول تغیرات ورکولی شو. او دریمه موږ دا زده کړو چې هغه شته ډیټا چې کوم په ټیبل کې موجود ده هغه موږ څه ډول له منځه وړلی شو او ریموو کولی شو یا ډیلیټ کولی شو. دا به هم زده کړو چې ویر کلاس چې دا څومره ښه رول لوبولی شي DML سره، او همدا ډول دا به هم زده کړو چې اټومیټیک ویلیو چې کوم جنریټ کیږي د آیډنټیټي پراپرټي په مرسته، هغه څه ډول DML کمانډز چې کوم دي هغه افیکټ کولی شي. د مرج سټیټمنټ په هکله به هم زده کړو تر څو موږ دوه ټیبلونو کې ډیټا کمپیر کړو، هغې وروسته موږ مرج سټیټمنټ چې د هغه په وکاروو او خپل ریزلټ چې کوم موږ غواړو هغه لاسته راوړو. دوستانو دغه اوس موږ د نن ورځې لیکچر موضوع. تر بل لیکچر پورې مو پلوچې فن سپارم. الله مو مل شه.